کرکه کول. کله چې موږ تاسو له یو چا کرکه او نفرت کوو نو د دې تاوان موږ تاسو ته رسیږي او که مقابل شخص ته رسیږي. راځئ زه یې درته وایم. د دنیا 2 ورځې ژوند دی او هیڅ وخت باید چې دغه 2 ورځې ژوند په کینه، کرکه او نفرت باندې تیر نشي. باید چې بې ځایه کرکه او نفرت له ذهنه لرې کړو او د کرکې پر ځای باندې بیا چې مینې او محبت ته ځای ورکړو، ځکه د دې تاوان موږ ته رسیږي نه مقابل شخص ته. زه تاسو ته د کرکې یو مثال وایم. یو استاد خپلو شاګردانو ته وویل چې سهار چې صنف ته راتللی له ځان سره یو کڅوړه راوړئ او په دغې کڅوړه کې تاسو په هغه اندازه باندې پیاز راواچوئ د څومره خلکو چې تاسو کرکه او نفرت لرئ. سهار شاګردانو ورته عمل تکرار کول، له ځان سره یې چا 10 پیاز، چا 15، چا 20، چا 25 پیاز په یو کڅوړه کې راچولي وو. استاد ته یې راوړه. استاد ورته وویل چې اوس دغه پیاز له ځان سره ګرځوئ. د څه وخت په تېرېدلو سره شاګردانو استاد ته شکایت وکړ، راغله ورته ویل چې استاد محترم موږ خو د دې پیازو له بدبویي څخه سخت په عذاب یو او ډېر سخت په تکلیف کې یو. استاد ورته وویل چې ستاسو په زړه کې د ملګرو لپاره کینه او بغض او حسد ساتل د دغې پیازو مثال لري. نو که ډېره شي نو خوسا کېږي او له دغې کینې به صرف تاسو په عذاب یاستئ، نه هغه څوک چې له تاسو له هغوی سره کرکه، نفرت، کینه او بغض او حسد ساتي. ځئ د کرکې او نفرت په ځای باندې په زړونو کې مینې او محبت ته ځای ورکړو او په خپل ځانونو او په نورو باندې رحم وکړو او له کینې او کرکې څخه